أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على رسوله صادق الوعد الأمين وآله وأصحابه الطاهرين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، عزت چاله ردی د دغه سلسله دوهمه او آخره پته. په تیره اوله پته کې موږ د هغه ذلت بیان کاوه چې بنده د بنده بندوي، یو بشر د بل بشر عبد او تابع وي، چې په هغه جمله کې بودایي هندوانو د خپل دین متابعین و دوه ډلو ته ویشلي وه، چې یوه ډله براهمه او بله ډله چودر وه. او موږ ویل که یو چودر دا اراده وکړه چې د برهمن سره کښیني، پاچا باید د هغه چودر کناټۍ ورداغ کړي او د وطنه یې وشړي، او که براهمه و تشکنځل وکړه باید ژبه یې پریسي. که چا دا دعوه وکړه چې زه براهمه و ته تعلیم کوم، باید ایشولی تیل په وچښل سي. د سپي، پیشي، چونګښي، کارګه، بم او چودر د وژلو کفاره سره یو شی ده. سبحان الله، دا کم انحطاط او کښتوالی، ذلت او عبودیت دی چې بشر ورسېدلی دی. هغه انسان چې د ذلت و دغه درجې ته رسیږي، هغه ته بشر او انسان ویل کېدلی سي؟ خیر، بودایي هندوانو دا کار فقط د خپل قوم سره کړی دی. براهمه دا کار د چودر یا منبوذین د طبقې سره کوي. مګر تر دې ټولو اشد او بدتر هغه کار دی چې یهود یې د ټول بشر سره کوي، ځکه یهود خپل ځان یا خپل قوم نسبت و ټول بشر ته ښه او بهتر بولي. محترم ورونو، څرنګه چې خبره تر یهودو پورې ورسېده، نو ښه او بهتره دا بولم چې د اوریدونکو د معلوماتو د زیاتولو دپاره لږ څه د یهودو پر عقیده او دیانت وږغېږم. ښه دی چې دا خبیثه ډله وپېژنو. په پخوا کې رومیانو ټول انسانان و دوه قسمته ویشلي وه، رومانه او برابره. او عربو هم و دوه قسمو ته ویشلي وه، عرب او عجم. او یهودو 15 قرنه د مخه انسانان و دوه قسمو ته ویشلي دي، چې یو قسم یې یهود دي او بل قسم ته یې جوییم یا امیین وای، یعنی غیر یهود. ورونو، په غربي هیوادو کې یهود بیل یهودو و نورو ټولو انسانانو ته جوییم وای. د جوی د لفظ معنا یعنی قوم یا امت، او جوییم یې جمع ده. او د یهودو سره د جوییم معنا یعنی بدپرسته، کفار، چارپایان او نجس. او په عربي هیوادو کې یهود بیل یهودو و نورو ټولو انسانانو ته امیین وایي. د یهودو عقیده دا ده چې دوی د الله عزوجل هغه غوره او تر ټولو ښه مخلوق دی، او دوی د الله عزوجل زامن او احبا دي، او الله عزوجل وهیڅ چاته د ده جل جلاله د عبادت کولو اجازه نه ده ورکړې او نه ورکوي، او نه ځینې قبلوي بیل یهودو څخه. نو بیل یهودو نور ټول انسانان جوییم دي، یعنی بت پرستان دي. که څه هم دوی د هر اله عبادت کوي، بیا هم بت پرست دي. نو ځکه یوازې یهود مؤمنان دي، نه نور انسانان. د دوی د تورات او تلمود د اقوالو مطابق د یهودو نفسونه د الله عزوجل د نفس څخه مخلوق دي، او د دوی عنصر الهي عنصر دی. نو یوازې دوی د الله عزوجل پاک ذاته اولاده ده، او الله عزوجل یوازې و دوی ته دغه انساني چهره او شکل د دوی د تکریم په سبب ورکړی دی. او بیله دوی څخه نور ټول بشر د شیطانی او حیواني نجس طینت څخه پیدا شوي دي، نو خود نجس او ناپاک دي. او جوییم فقط د یهودو د خدمت دپاره پیدا شوي دي،
او دا چې وجویم ته هم انساني شکل ورکول شوی دی دا د دې لپاره چې دوی د يهودو سره ژوند کوي. نو د يهودو د عزت په خاطر دغه نورو انسانانو ته د انسان شکل ورکول شو چې يهود په اساني سره ژوند او تعامل ورسره وکړي. ولی که دغه دوه مختلفو عناصرو چې یو یې الهي عنصر دی او بل یې حیواني عنصر دی دغه ظاهري مشابهت نه وای بیا نو هلته دغه دوه مختلفو طائفو په مابین کې تفاهم نسوای کېدلی. نو ځکه يهود په انسانیت کې اصل دي او بل يهود نور ټول بشر حیوانات او نجس دي ځکه عنصر یې حیواني دی. که څه هم ظاهرا د انسان په شکل دی خو څرنګه چې اصلي عنصر یې شیطاني یا حیواني دی نو دا ممکنه نه ده چې نجس دي نه وي. دا د يهودو په عقیده د دوی او د نورو انسانانو په مابین کې ذاتي او عنصري فرق سو. هو پخوانیو رومیانو او پخوانیو عربو خپل ځانونه تر نورو انسانانو په ځینې عقلي او جسمي صفاتو او امتیازاتو ښه او بهتر بلل، خو بیا یې هم عقیده دا وه چې ټول بشر د یوه اصل او ذات څخه دي او د نور بشر د پاره پر خپلو ځانو ادبي حقوق لازم بلل او د نور بشر سره په راکړه ورکړه او معاملاتو کې د شریعت او اخلاقو مراعات کاوه. هغو که د تفرقه په اساس هر څونه خپل ځانونه لوړ بلل خو د يهودو پر اندازه تفرقه او لوړوالی نو اختیار کړی. يهود خو په اصل خلقت او نور بشري امتیازاتو کې خپل ځانونه د نور بشر څخه جلا او بل شی بولي. يهود د خپل عقیده په اساس هغه چې د مخه بیان سو د خپل ځانو په لوړوالي کې د جنون تر حده اسراف کوي. د دوی عقیده ده چې د ټول مزکی او عالم ټول نعمتونه او مالونه یوازې د دوی د پاره دي او هر هغه شی چې د جویین یا امیینو په لاسو کې دی هغه هم د يهودو ملک او د يهودو حق دی او پر يهودو دا واجب ده چې د امیینو سره داسې معامله وکړي لکه د چارپایانو سره. هغه اخلاق او آداب چې يهود یې په خپل دین کې لري په هغه سره دوی په خپل مابین کې مکلف دي. یعنی يهودي به د يهودي سره کوي. دا نه دروا چې د امیینو سره په دغه اخلاق ژوند او معامله وکړي، بلکې پر يهودو دا واجب او لازمه ده چې د غیر يهودو سره دغه اخلاق هیر او ترشا وغورځوي. يهود باید د امیینو څخه غلا وکړي، چم ورسره وکړي، درواغ ورته وایي، خطا یې باسي، مالونه یې په غصب سره واخلي، عزت او ناموس یې چور کړي، حتی که په وسه پوره سوي وي وژني، حتی که په وسه پوره سوه وی وژني او د امیینو سره په معامله کې ټول حرام کارونه وکړي. الله عز وجل پر دغه ګناهو و يهودو ته عذاب نور کوي، بلکې دا کارونه د دوی د پاره حسنات او ثوابونه دي، پر دغه کارو اجر ورکوي او الله عز وجل د يهودو څخه بیل دغه کارو ناراضي کیږي. او قرآن مجید د يهودو و دغه اجرامي عقیده ته اشاره کوي. د سورة آل عمران په 15 نمبر آیات کې فرمایي: ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. يعني ځینې د اهل کتابو څخه هغه څوک دي چې دوی پر ډیر مال امین وګرځوي بیرته یې تا ته صحیح او سالم درسپاري، چې دا هغه امین او صالح خلق و چې د يهودیت څخه بیزاره و، لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او داسې نور. او ځینې د دوی څخه هغه دي که یو دینار هم په امانت ورته کښېږدې دغه یو دینار به هم بیرته در نکړي مگر که ته همیشه پر ده ولاړ وې، یعنی همیشه دې طلب کاوه چې دا عام یهودیان دي. او دا ولې دوی داسې خیانت کوي؟ جواب الله عز وجل فرمای: ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. دغه خیانت په دې خاطر کوي چې دوی وایي که موږ د امیانو حق او مال وخورو پر موږ ګناه نشته
موږ د امیینو سره د شریعت په مراعات کولو نه یو مکلف. یعنی د امیانو په باره کې پر موږ هیڅ ګناه نشته. هر څه چې موږ زړه غواړي هغه څه ورسره کوي. امیان څوک دي؟ بې له یهودو نور ټول بشر. الله عز وجل د دوی دغه دعوه او باطل عقیده ردوي او فرمایي ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. او دوی پر الله عز وجل خلاف وای، درواغ وای، حال دا چې دوی پوهیږي. یعنی دوی ته دا معلومه ده چې دغه خبرې موږ د ځان څخه جوړې کړې دي، خو بیا هم دغه درواغ وای. ورونو، د یهودو د مشهوره او مقدسه کتابو څخه تورات، عهد قدیم او تلمود دي. په تلمود کې وای یهود و الله او ملائکو ته تر ټولو مخلوقات خوښ دي او دوی د الله جل جلاله د ذات څخه دي، لکه زوی چې د پلار د ذات څخه وي. نو هر هغه څوک چې یهود په چپلاخه ووهي لکه الله چې وواهه، او که امی یو یهودي ووهي جزای مرګ دی. که یهود نه وای د مځکې څخه به برکت پورته سوی وای، لمر به پټ سوی وای، بارانونه به قطع سوی وای. او یهود چې امیین پالي، ژوند ورسره کوي، دا داسې مثال لري لکه انسانان چې حیوانات پالي. امیین ټول سپي او خنزیران دي، کورونه یې لکه د چارپایانو ګوخانې مردار دي. پر امیینو مهرباني کول حرام دي، ځکه دوی د یهودو او الله دشمنان دي. خو د جوییم سره د ضرورت په وخت کې د ځان ساتنې دپاره تغیه او مدارات کول روا دي. او هر هغه د خیر او فائدې کار چې یهود یې د جوییم سره وکي ډېره لو خطا او ګناه ده. او هر شر چې وجوییم ته ورسوي هغه صدقه ده، پر هغه ثواب ورکول کیږي. هر څه چې د مځکې پر مخ موجود دی هغه د یهودو ملک دی، او کم شی چې د امیینو سره دی هغه یې د یهودو څخه غصب کړی دی. او پر یهودو دا لازمه ده چې په هره طریقه سره وی لاس یې راوړي. او څوک چې یهودي د غلا په ګناه، د قتل په ګناه، د چم او خیانت په ګناه محکوموي هغه پر الله تجاوز کوي. که یو یهودي د یو امی مال پیدا کوي دا حرام دی چې بیرته ورکړي، ځکه چې بیرته ورکول یې د یهودو پر ضد د کافر تقویه ده. د جوییم سره د یهودي محبت یا د هغه شویل یا د هغه خوښول ډېره لو ګناه ده، خو د تغیه او ضرورت په وخت کې پروا نه لري. که یهود په یوه جنگ کې کامیاب سوه باید خپل دشمنان اول تر آخره ووژني. که چا د دغه کار څخه مخالفت وکړي هغه د شریعت مخالفت او د الله عز وجل نافرمانی وکړي. او تاسې وینئ چې همدغه اوس یهود د خپل شریعت سره موافق په فلسطین کې دغه عمل کوي. او د یهودي ښځې زنا او د یهودي سړي زنا د یهودي ښځې سره حرامه ده، خو د امی یا جویم سره مباحه او حلاله ده، ځکه جویم لکه چارپایان داسې دي. همدارنګه د یهودي ښځې دپاره د یهودي نر سره زنا حرامه ده، خو د امی نر سره مباح ده. که یهودي و بل یهودي ته قسم یاد کړي باید په خپل قسم سره وفا وکړي، مګر د امی سره پر قسم وفا کول نه دي لازم. مقصد دا چې یهودیت خپل ټول پیروان د غیر یهودیانو په مقابل کې د هر قانون او هر اخلاق څخه معاف کړي دي، او هر رذل کار ورته جائز او مباح کړي دي. محترم ورونو، تر دغه ځایه د یهودو د عقیدې او دیانت معلومات د هغه کتاب څخه را نقل سوه چې د پروتوکولات حکمای صهیون په نامه سره یادیږي. کتاب ډېر لوی دی، د یهودو په باره کې قسم قسم معلومات پکښې دي، خو ما یې فقط د یو بحث خلاصه را نقل کړ. او دا دې هم درته معلومه وي چې دغه کتاب اصلا په روسي ژبه نوشته سوی دی، خو بیا د دنیا په مشهورو ژبو لکه عربي، انګریزي، فرانسوي او الماني ژبو سره ترجمه او نشر سوی دی. خو بدبختانه یهود یې نه پرېږدي، هر چیرې چې پیدا کړي رانیسي او سوځي. یو محترم عالم وایي زه څه موده په امریکا کې اوسېدلم او په دغه موده کې مو هلته د مختلفو دیانتو په مابین کې د دیني مناظرو کنفرانسونه جوړول. یو وخت د یو یونیورسيټي د طرفه د مختلفو ادیانو د بحث او مناظرې کنفرانس جوړ شو، و دې کنفرانس ته
مسلمانان، مسیحیان، بودایان، هندوان، د افریقي دیانتو ځینې خلق حاضر سوه. مقصد هر قسم او د مختلفو عقیدو خلق حاضر سوه بې له یهودو. هغو په دې کنفرانس کې ګډون او اشتراک رد کړي. بیا چې موږ په دې باره کې معلومات او تدقیق وکړي، ومولیده چې دوی د هغه خپلې عقیدوي فلسفې په سبب نه دي حاضر شوي. هغه دا چې دوی اصلا نه غواړي چې خلق په خپل دین قانع او په هغه کې داخل کړي. دا ولې؟ ځکه د دوی په عقیده دا ممکنه نه ده چې یو څوک یهودي سي، حتی که پر یهودیت هم ایمان راوړي خو یهودي کېدلی نسي. ځکه الله عزوجل هغه نه دی اختیار کړی، هغه د بني اسرائیلو څخه نه دی، هغه من شعب الله المختار د الله عزوجل د ورثو مخلوقاتو څخه نه دی. یهودیت د خاصو انسانانو دین دی. یهودیت د هغه خاصانو دین دی چې الله عزوجل خوښ کړي دي، او پاته نور مخلوقات ذلیله طبقه ده. یهودو ته اجازه ده چې هغه خطا باسي، د هغو سره په سود او ربا معامله وکړي، مالونه یې غصب کړي، وینې یې وچښي. یهود داسې نه دي لکه بودایي هندوان چې فقط د خپل قوم د یوې طبقې سره د عبودیت معامله کوي، بلکې یهود ټول بشر د ځان مریان بولي او دوی د بشر سرداران دي، او هیڅ انسان یهودي کېدلی نسي. ځکه د دې دپاره چې یو څوک یهودي سي، یوازینی شرط دا دی چې مور به یهودي وي او د یهودو د ذاته څخه به وي. دا ممکنه نه ده چې یو څوک په خپله خوښه سره د یهودیت دین اختیار کړي. سبحان الله. د دوی په نظر یهودیت حق دین دی، خو په هغه کې د نور بشر داخلېدل ممنوع دي. دغه عقیده د دغه ځای څخه لا باطله ده. حاشا لله چې حق دین او جنت دی د ځینې بشر حق وګرځوي او د نور بشر څخه دې منع کړي. دا کار د عادل رب د عدالت سره منافي دی. ورونو، که زه نور هم یهودیت د یهودو دین او عقاید بیانوم، بحث ډیر اوږدیږي، نو به خپل اصلي مقصد ته راسو. هغه دا چې بشر د بشر په عبودیت کې د جهل او ذلت و دغه اندازې ته رسېدلی و. تاسې د قریشو و عربو ته وګورئ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت او نبوت کې هیڅ تحقیق او تدقیق نه کاوه. حق او باطل یې نه سره سنجول. صرف د هغه عبودیت په خاطر چې په ځینو صرف د هغه عبودیت په خاطر چې ځینو و ځینو ته درلودي څه ویل. الله عز وجل فرمایي: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یعنی د عربو کفار ویل ولی دغه قرآن پر یو سړي د دغه دوو قریو نه نازل دی. یعنی که دغه قرآن پر ولید ابن مغیره چې په مکه مکرمه کې وو، یا پر عروه ابن مسعود الثقفي چې په طایب کې وو نازل سوی وای، نو موږ ایمان پر راوړي. سبحان الله. د حق او باطل مسئله د بشر مسئله سوه. یعنی که پر داسې چا نازل سوی وای چې هغه د متابعت مستحق وي، ښه ده ښه، کنه نو حق نه منم. دلته ډیر لوی فرق موجود دی. یو څوک د حق متابعت د حقیت او حقوالي په سبب کوي، او یو څوک دا وایي والله فلانی متابعت کړی دی زه هم متابعت کوم. دلته د بشر متابعت سو، نه د حق. تاسې ته هغه موضوع در معلومه ده چې په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم او په صحیح احادیثو کې راغلی ده. څوک و چې د عربو دین یې واړاوه، تغییر یې پکښې راوستی. تاسې ته معلومه ده چې اول ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین او موحدین و. دې دین ته عمرو ابن لحی الخزاعي تغییر ورکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: رأيت عمرو ابن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من بدل دين العرب. یعنی عمرو ابن لحي الخزاعي مې ولیدی چې د دوزخ په اور کې خپلې کلمې کشوي، ځکه دی هغه اول سړی و چې د عربو دین یې بدل کړي. ابن هشام رحمه الله په خپل سیرت کې وایي عربو د دغه عمرو ابن لحی څخه رب جوړ کړی وو. نو د عبودیت هغه اقصا او لوړه درجه دا ده چې موږ د یو حاکم، شورا او پارلمان د قانون تابع سو، الهي شریعت او قانون پریږدو،
او ودغه د بشر جوړ شوی قانون ته رجوع کوو. نو ځکه الله عزوجل په دغه باره او مسأله کې په ډیرو آیاتو کې موږ ته تحذير را کړی دی. د دې کار څخه موږ شدید منع کړی او فرمایي بیل الله د بل چا عبادت مکوئ او بل چاته مذلیل کېږي او د الهي قانون څخه مخالف قانون جوړول او د هغه عملي کول د عبودیت او عبادت په مسأله کې هغه لوړه درجه ده. تاسو ته معلومه ده کم وخت چې عدي ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه د اسلام پیژندلو او اسلام راوړلو د پاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منځ کې دغه آیات شریف تلاوت کړي: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. یعنی دغه کتابیانو خپل عالمان او عابدان په خدای منلی و او مسیح ابن مریم یې هم په خدای منلی و چې د الله عزوجل زوی بولی. یعنی د مسیح علی السلام د احبار او رهبان عبادت یې کاوه. بیا نو پس المنځه عدي ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د پوښتنې په ډول وویل: یا رسول الله، موږ نصاراو د احبار او رهبان عبادت نه دی کړی. یعنی هو د مسیح عبادت مو کړی دی خو د احبار او رهبان عبادت مو نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: ایا حلال یې نظر باندې حرام اول؟ عدي رضی الله تعالی عنه ول هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل: ایا حرام یې نظر ته حلال اول؟ عدي رضی الله تعالی عنه ول هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: دغه ستاسو عبادت دی و دوی ته چې اوامر یې د شرعي حکم په مثل سره قبلوي حتی تر شرع د مخه کوي. تر دې به کوم عبادت لوی او اعظم عبادت وي چې یو انسان بیل الله عز وجل څخه بل انسان مشرع او قانون جوړونکی وګرځوي. موږ مسلمانان او په اسلامي هیوادو کې ژوند کوو، څنګه په دې راضي کیږو چې یو قاصر العقل بشر ته دا اجازه ورکړو چې موږ ته قانون جوړ کړي، حال دا چې زموږ سره د خالق البشر قانون موجود دی. هغه خالق البشر چې د بشر مصلحت تر هر چا شور معلوم دی او په پوهیږي. موږ څنګه اولی د بشر قانون د حکیم او خبیر الله تر شریعت د مخه کوو. نن ورځ موږ وینو چې دغه عبودیت او عبادت مسأله په مختلفو قسمو او مختلفو ډولو سره موجوده ده. ځینې هغه کسان دي چې د بشر عبادت د تشریع او قانون په اصولو سره کوي، ځینې بیا صراحتا د بشر عبادت کوي لکه د بودا، مسیح او داسې نورو عبادت. ځینې بیا هغه دي چې نن ورځ د ډیر تعظیم، تجلیل، تکبیر او تقدیس په شکل سره د بل بشر عبادت کوي. نن ورځ موږ ځینې اسلامي هیوادونه وینو چې اسلامي دولت ورته ویل کیږي او وایي دین مو اسلام دی. په دغه هیوادو کې به ډیر عجیب حالات وویني. مثلا یو اسلامي دولت د یو قائد، یو زعیم، یو رئیس د زیږیدلو په ورځ یا د تخت د کښېنستلو په ورځ ډیر لوی جشن جوړوي. په دغه ورځ ټول مملکت په شور کې وي، مکتبونه او تعلیم، رسمي دوایر او کارونه معطله وي. لوی او کوچنی د دغه ورځې دپاره تیار او آماده وي. دیني او دنیوي کارونه پاته وي. نر او ښځې، لویان او کوچنیان په ساعتو د سړکانو پر غاړه په انتظار ولاړ وي چې هغه د قائد د تیرېدو یوه لحظه وویني. د دغه موضوع په باره کې په زرهاو صفحې اخبارونه چاپیږي. فوج او پولیس په ښارو کې نشر او د تیارسۍ په حالت کې وي. د دغې ورځې بېځایه مصرفونه په میلیونو وي. فنکاران او هنرمندان خپل مهارتونه ښکاره کوي. غزلې او ترانې په مرچ نشریږي. وزیران او رئیسان په رقابت او سیالي سره لویدلي وي. هر یو کوشش کوي چې تر هغه بل ډیر څه وکړي. خبره به نوره نه اوږدوم، نتیجې ته به راسو. دا ټوله معرکه د څه شي دپاره ده؟ د یو بشر د تعظیم، تجلیل او تکبیر دپاره. هغه بشر چې نه چاته نفع رسولی سي نه ضرر. هغه بشر چې هره ورځ د قضای حاجت ضرورت ورته پیښیږي. سبحان الله. عبودیت په بل نوي شکل سره ښکاره سو. همدارنګه ذلت بل نوی شکل پیدا کړي. ورونو، مسلمان عزیز دی. مومن د خپل ځان دپاره دغسې ذلتونه نه قبلوي.
ځکه مؤمن پوهیږي چې زما عبودیت یوازې او یوازې و الله عز وجل لره دی. دا چې یو انسان فقط د الله عز وجل د پاره ربوبیت اعلانوي، دا د انسان د ازادۍ اعلان او شعار دی. په دغه اعلان سره بشر د بل بشر د خضوع او تذلل، طاعت او عبودیت څخه خلاصیږي، د بل بشر د تقلید او متابعت، حکم او قانون څخه خلاصیږي. هغه څوک چې د الله عز وجل ربوبیت اعلانوي، هغه ته دا ممکنه نه ده چې دغه اعلان سره د بل بشر و حاکمیت او شریعت ته تسلیم شي. او بالمقابل هغه څوک چې د بشر د قانون تابع وي او بیل الله د بل چا د ربوبیت عقیده ولري، او دغه څوک بیا دا ګمان کوي چې زه مسلمان یم، هغه په خوب او خیال کې دی. دغه څوک یو لحظه هم مسلمان نشي بلل کېدلی. الله عز وجل د سورة النساء په 55 نمبر آیات کې فرمایي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، قسم دی پربستا چې دوی تر هغه وخت نه دي مؤمنان یا نه مؤمنان کیږي تر څو چې دوی د خپل شخړو، جګړو، دعوو په مابین کې تا منصف فیصله کوونکی او حاکم ونه ګرځوي، او ستا تر قضاوت او فیصلې وروسته دوی په خپلو زړو کې دغه ستا د حکم او فیصلې څخه هیڅ خفګان، تنګي او نه رضایت حس نه کوي، او دغه ستا حکم ته پوره تسلیم سي، په خوشي او خوشحالي سره یې ومني. او بیا هم رب عز وجل د سورة یوسف په 40 نمبر آیات کې فرمایي: ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. یعنی نه دی حکم او حکومت د هیڅ مگر خاص د الله جل جلاله دی، او الله عز وجل امر کړی دی چې د هیڅ عبادت مکوئ بیل دغه الله. دغه د الله عز وجل عبادت سم او حق دین دی. دغه نو هغه حقیقي او واقعي دین دی. ورونو، د اسلامي دین حقیقت دا دی چې عزت او حاکمیت یوازې او یوازې الله عز وجل لره دی، او بشر به و بل بشر ته نه ذلیله کیږي او نه به تابع کیږي او نه به ځینې بیریږي. دغه حریت د اسلامي دین اساس او ریښه ده. دا د هغه څه خلاصه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو مشتراوړي او راپرې ایښي دي. ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه ورستم تسویل ویل الله عز وجل موږ را لېږلي یو چې بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه خلاص او د رب العباد و بندګۍ ته راوبول. دا کار د اسلام د شروع څخه را شروع دی، بلکې دغه حریت، بلکې دغه د حریت او ازادۍ مفهوم د لا اله الا الله سره یو ځای راغلی دی. تاسې د هغه وخت و عربو ته وګورئ چې د عربي ژبې په مفهوم پوره پوهېدل. ورونو، موږ خو عجم یو چې یو، حتی د نن ورځې عرب نسبت و هغه فصیحو عربو ته کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر کې و او وحی ورته راتلې هم عجم دي، په عربي نه پوهېږي. هغه عرب په عربي او د عربي په مفهوم او مدلولاتو پوهېدل. د مثال په ډول یو صحرایي عرب د صحرا څخه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او پوښتنه یې ځینې وکړه، ویل ته و څه شي ته خلق دعوتوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زما دعوت ولا اله الا الله وان محمدا رسول الله تدی. تاسې پوهېږئ چې صحرایي عرب څه وویل؟ ویل دا کار پاچاهان نه خوښوي، یعنی دغه ستا دعوت حاکمان او پاچاهان نه خوښوي. عجبه فهم دی، ښه متوجه سه. عربي پوښتنه وکړه ستا دعوت څه دی؟ په جواب کې ورته وویل سوه لا اله الا الله محمد رسول الله. دلته د پاچاهانو څه دخل سته؟ دا جمله د پاچاهانو سره څه اړه لري چې ویل دا کار پاچاهان نه قبلوي؟ یا څرنګه چې هغه عرب په عربي پوهېدل، دغه اعرابي پوسو چې دغه کلمه انسانان د انسانانو د عبودیت څخه آزادوي.
د هغو کسانو څخه یې آزادوي چې دوی الهه ګرځول سوي دي او بشر ته بشري قوانین جوړوي، پر بشر د خپلې خوښې سره مطابق حکمونه کوي او داسې نور. نو خو دې وویل دا کار پاچاهان نه قبلوي. ورونو، یو وخت یو بل اعرابي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې پوښتنه وکړه: الی ما تدعو، و څه ته دعوت او بلنه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډیر بسیط او ساده ډول سره د اسلام خلاصه په دوو جملو کې ورته وویل. وی فرمایل: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اعرابي چې د عربي ژبې په مدلول او مفهوم پوهېدی، په معنا او مقصد یې پوهېدی، دی پوهېدی چې لا لطفا فتا واړوه